مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه روان دي تانبون ته د سهارنپور نه تانبون ته ځي چې راغی ریل ګاډي په پټلۍ ولاړ دي او درنګ ساتله روانېدو والا دي ټیکټ یې واغېست چې ټیکټ یې واغېست خپل شاګردان مریدان دي ورسره د سره سامان دی اوس دا خپل مخصوص سامانی چې هغه بي ټیکټ هم پر ریل ګاډي کې وړی شي او که د هغې وزن زیات شو نو بیا به د هغې ټیکټ هلې لکه جاز کې هم دا قانون دی چې د جاز خپل انداز دی بعد جاز 10 کیلو پرېږدي بعد 40 کیلو پرېږدي بعد 45 کیلو پرېږدي نو که د دغې نه ته زیاتې نو دا ظلم دی دا زیاتې دی هغه مره به وړی زیاتي به نه وړی نو د سره سامان زیاتو وزن ورسره زیاتو نو د مرګرو ته وی چې ما سره خو وزن زیات دی اورېږه د دې ټیکټ رالم د دې وزن هغې ورته وی صاحب دا خو لږ وزن دی مونږ به سفارش وکړو دې کې به پرېږدي او ګاډي در نه ځي هغه وی ګاډي دې ځي او که نه ځي خو زه ګناه نه کوم زه ظلم نه کوم دا سامان وزن ما سره زیات دی او دا لازمن زه ټیکټ رالم هغې وی صاحب دغه د ګوره ګاډي شپېلې وي او روانېږي او بل ګاډي به خدای خبر چې کله راځي او ټیکټ ته هم د دې ګاډي اخیستی دی هغه وی بس تاسو زما دین ماته پرېږدی چې ورغې اتفاق دا و چې هغه د سامان د زیات د وزن کوم ټیکټ یې راغېسته هغې ته یو لوی لین لګېدلی و دی راغی لین کې ودرېد اوهو شاګردان دي مریدان دي وی چې دا لین خلاصېږي خو د صاحب نه به ګاډي روان شوي نو ټیکټ هم لاړ خراب شو دا خو د دې ګاډي ټیکټ دی بل خو نه دی او ټیم هم ضایع شي نو د یو سړي په مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه نظر ولګېد هغه د پولیس والا او د ګاډي کې چې کوم پولیس دی ریل ګاډي کې خپل پولیس هغه راغی حضرت جی سلام علیکم څه کوې وی دا سامان وزن زیات دی د دې ټیکټ رالم وی صاحب دا خو ګاډی هغه دی روانېږي او چې ته دا ټیکټ رالې په لین کې نو دې باندې خو بلا وخت لګېږي نو وی زه څه وکړم وی راځه زه د سره دا سامان ګاډي ته خېږم زم په دې کې زم دې ګاډي کې زم او فکر مه کوه چې زما سره زه به یې د سره والم نو ما نه څوک تپوس نه شي کولی مولانا اشرف علي صاحب ورته وی ته کوم ځای پورې دی وی زه دلي پورې وی ته کوم ځای پورې دی وی زه دلي پورې وی ښه دلي پورې ځې وی یو وی دلي نه مخکې که بیا هغوی ما نه تپوس وکړي یا سامان دې زیات دی ټیکټ ته نه بیا به څه کوم وی صاحب زه دې کې نوکر یم نو هلته به زه خپل ملګري ته ووایم نو هغه ملګري به دا سامان د سره په لاس کې والي هغه ته هم غږ نه کوي د دې نوکر دی وی هغه ملګري به کوم ځای پورې دي وی هغه جلال آباد پورې هلته یو بل جلال آباد دی په انډیا کې دا نه جلال آباد پورې وی ښه جلال آباد پورې چې ما سره هغه اوسي نو جلال آباد نه پس به څه کېږي اخوا به څه کېږي تانبون دی بیا هغه ټیشن باندې چې کوشي بیا به څه کوم که هغه سړی راوخېږي چې دې سامان خو تا ټیکټ نه دی اخیستی وی صاحب هغه ملګري ته به زه ووایم اب هغه خپل ملګري ته ووایي نو تا ته به غږ نه کوي وی ښه هغه بل ملګري به را سره کم ځای پورې یوسي وی ستا د کلي تانبون پورې وی تانبون نه مخکې به څه کېږي مخکې به دا کېږي چې لاس کې به ونیسې کور ته به یوسې که نه ریل ګاډي نه به کوشي که نه زمونږ خو د ریل ګاډي ذموار یو ته خو غم د ریل ګاډي کې چې ما نه به تپوس کوي چې له دې ټیکټ ته اخیستی سامان او که ده نه دی اخیستی هلته سره مونږ وړو نو چې تانبون کې په خپل کلي کې پټلی باندې کوشي پلیټ فارم باندې نو ځې به خپل کلي ته که نه نو هلته مونږ څه وکړو هغه وی نه که نه خوا زما بل سفر دی که نه هغې سره به څه کوم وی صاحب هلته نه بیا کوم خوا ځې وی هلته زما قبر او خیرت هغه سفر دی هلته به یې را سره څه وکړي هلته به څه کوم تانبون پورې خو به ته یو متاواله کې هغه بل ته هغه بل ته خو بیا چې زه بل سفر زما شروع شي د آخرت او د قبر نو هلته به بیا دلته کې خو د ریل ګاډي افسر باندې تپوس کوي پولي باندې تپوس کوي هغه څه ورته وایي هغه شی چې هغه دننه ګرځي ټیټي هغه تپوس کوي لیکن قبر کې به ما نه فرشتې تپوس کوي اشرف علي سامان خو دې بې ټیکټه وړی و هلته به را سره څه کوې هلته به څه کوو وی صاحب هلته دې نیم ذموار چې هلته مې نه ذموار نو دا لږ سفر دی پروا نشته ګاډی دې ما نه لاړ شي هېڅ پروا نشته ګاډی دې لاړ شي بل ګاډي ته به وخېږم ټیکټ دې ضایع شي هېڅ پروا نشته خو چې په قبر کې مې فرشتو ته غاړه خلاصوي دې ته امانت وایي او داسې به چت هم نه لیدلې مونږ خلک ځان نه مریدان پیدا کوو
مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه یو سړی راغی خلیفه او خلیفہ باقاعده خلافت یې ورکړو چې ته خلکو له وظیفې ورکوه چې ملاقات راغی یو ماشوم زوی وسره مولانا اشرف علي صاحب ګوره د کشف او د کرامت خاوند تپوس یې ته وکړه سره وی دا مې زوی دی وی دا دې راوست ځان سره بیا دا به صاحب د کور ستا ملاقات ته راوستو وی دا د څو کالو دی وی دا د 14 کالو مولانا اشرف علي صاحب پوه شو وی 14 دی وی ریل گاډي کې د ټیکټ څو نه غشته دی وی نیم ټیکټ روغ زما او د ماشوم نیم مې غشته دی وی اسه تاسو ته کوم چې پر ریل گاډي کې د څومره عمر د ماشوم ټیکټ نیمي وی د 1200 کالو د 1200 کالو چې ماشومي نو ټیکټ یې نیمي نو وی دی خو د 14 دی د ریسنګ نیم ټیکټ واغشته وی صاحب دی را کوټه دی د 1200 نه کم لګي عمر خو زیات ته خو دی را کوټه دی د 1200 نه کم ښکاری وی چاته وی ریل والا تا او وی خدای ته د سوخ کاری ریل والا ته خو د 1200 ښکاری خدای ته د سوخ کاری بس سړی چپ شو وی خدای ته خو د 1400 دی نو د روغ ټیکټ سړی دی په نیم ټیکټ راوسته دی ظلم دی وکړه ګناه دی وکړه زما د خپل خلافت واغشته ما خلیفہ نه ده ته اهل نه چاته بچا خلافت د خپل مرید نه واپس نه غشتي مرید به خپشي نه دې امانت وي دا زموږ بزرګانو کړی دي شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه څومره لوی بزرګ د زمانه د انګریز خلاف څومره لوی قرباني ورکړي د باچا خان تاریخ دی وګوره د باچا خان تاریخ وګوره نور وګوره چې شیخ الهند څونه قرباني ورکړي او انګریز یې شړلې دي او څونه جیلونه تیر کړی دي او سبا 10 روپے تنخواه 10 روپے د دارالعلوم د مجلس شورا میټینګ وشو میټینګ کې دا فیصله وشو چې د حضرت دا تنخواه 10 روپے خو د ډېر زمانه نه را روانه ده د تنخواه زیاتول پکار دي تنخواه کم ده تنخواه زیاتول پکار دي ځکه ګرانی روز تر روز زیاتیږي او د زمانو نه 10 روپے تنخواه ده ټول مجلس شورا د مدرسې فیصله وکړه چې آینده میاشت کې به تنخواه 15 روپے 15 روپے تنخواه وي ځکه چې ګرانی زیاته شو تنخواه را ده زړه ده او درس حدیث کوي او نیک ته صالح برابر پټیم راځي پټیم دي چې په میاشت کې ولا د مدرسې نوکر خزانچی تنخواه یوړه چې ویش مې لوي لکه داسې دي دا خو 15 روپے دي زما تنخواه خلصتا پردې دی را پسې راوړې ده وینه سید دستا سو وی دا ما خلاص وا وی دا د مجلس شورا والا میټینګ کړی دی فیصله کړی دا چې دا روز تر ورځ ګرانی زیاتیږي او د حضرت تنخواه هم اقل 10 روپے ده نو دا ول زیاتول پکار دی شیخ الهند سے ورته خلک الکه چې تعالی سب تنخواه زیاته کی خوشاله به که خپه به خوشاله نه غ یو میاش کې پاغه زیاتی الوا په خلکو خوري مبارک شه تنخواه زیاته شو خوشاله بیا ولې شی زیات شو او چې نه زیاتی اړتالونه کوي چې زمونږ تنخواه کمه ده دراله زیاته کې توره پټې په لاس باندې تړي او دفتر ته نه ځي او مشر اړتالو کې تنخواه کمه ده ګرانی زیاته شو تنخواه کمه ده لیکن شیخ الهند سوي وی نه مجلس شورا والا غلطه فیصله کړې ده صاحب ولی غلطه کړې ده وی هغه زمانه کې ز ځوانو ما لس مې غشته اوس بوډا شوم سپینګیره شوم هغه سه سبق نشم خولې چې مخ کې مې خاو نو باید چې زما تنخواه منه کټ شي او کم شي 15 روپے واپس کړي زما دغه 10 روپے تنخواه کافی ده دا واپس کړي دا زیاتې پیسې ده نه اخلم هم دغه د ما لپاره کافی ده زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې ذمہ داری پورا کول دا امانت د دارالعلوم دیوبند یو محتمم یو وخت زمانہ کې تیر شوی دی مولانا محمد منیر سے د دارالعلوم دیوبند په محتممینو کې دی ا دلی ته تلو نو خلق ولا چنداو کړه د دارالعلوم دیوبند لپاره 3000 روپے 3000 روپے هغه زمانہ کې ډیر شو دا څه ولا چې څو نه یو د 3 لکو نم زیاتی 3000 ډیر شو چې چنده ولا کړه 3000 روپے د سپینګیره محتمم عالم دی مولانا محمد منیر صاحب او د هغه زمانه خبره چې مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه په خپل زور کې روان دی دی غریب چې لار کې راته هغه پیسې دي چې د پریوته
چې دیوبند ته راورسېدو پیسې جیب کې وې پیسې نشته یا ته غلیستی دي یا چې ته پریوتی دي ته اوهو 3000 روپے خو مانه د مدرسې چنده وا خلکو راغونډ کړي په دلی کې خو مانه روکې شوې دا بس کېږي نو غریب قرضونه واغشتل د یارانو دوستانو رشتہ دارانو لا او مدرسه کې 3000 داخله کړي نو طالبانو ورته وې سه دا خو امانتو امانت خو چې روک شي پتا تاوان نشته امانت ته وسړي پوره په ذمہ داري باندې د چا وړي او روک شي ته سم نشته مال چا امانت پیسې راکړي او زمانه روکې شوې په ما ذمہ داري نشته اکما کوتاهی وکړه ما سزیاتې ظلم وکړه نو بیا به واقعي په ما ذمہ داري وي خو چې ترسو ما خیانت او ټګینی کړي نو امانت چې روک شو ختم نو طالبان ورته وی عالمان ورته وی چې سیب په ځان بوج مرا والا ته دا قرضونه به څنګه خلاصې مونږ ته خوستا مدن معلوم دي سشته دي نه نو دا 3000 روپے خو ډیر شي دي دا به کمی ته پورا کې لکه دې د معنی کې دم 1 لک روپے به وسو هغه بس دا ماته خبرې مکوي دا به قرضدار څخه کوم الله نه بسوال کوم خدا به مدرسه کې 3000 رشتہ دارانو دوستانو نه دا به جمع کوم اغي مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه ته چې ته مهرباني وکړه د توای دا غرق شو غریب 3000 روپے به دې قرض او سره والد یارانو دوستانو خپلوانو نه دا به کمی پورا کوي مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه وته خطر ولې مولانا محمد منیر صاحب تا رحمت الله علیه تا وته وی صاحب دینی مسله دا ده چې تا د څوک امانت درکې او تا نه روکشي نو پتا یې ذمہ داری نشته خدای دې نه تاسو نه کوي نو دا پیسې خو تعالی خلکو درکړې وي تا خو په قصد دي روکې کړي تا نه یا غلو والی یا نه پریوته نو پتا را دې د خدای پر ذمہ داری نشته د مفتی ما مسلې کتلې دي تم عالم تا تم پته ده لہذا ځان له زور مور کوا او د یارانو دوستانو خپلوانو نه مغواړه اسم در باندې نشته چې دا خط د دارالعلوم دیوبند محتمم مولانا محمد منیر صاحب تر ورسېدو نو غوسه شو خط والا ته وی رشید احمد گنگوہی ته وا چې دا فقہ دې ما د پاره ویل ده دا فتوی دې ما د پاره زده کړې دي دا سبق دې ما د پاره ویل دي او دا ورته وایا که زما په دې ته او تا نه دارو کې شوي به بیا به سکول زما په دې ته او تا نه دارو کې شوي بیا به دې فتوی ته قتل او اس پته نه لګي کې دې شي مان کوتاهی شوي پکار و چې ما په جیب لاسه خو دی بیا بغل نغلا کوله کې دې شي چې ما غلط جیب کې چولی کې دې شي چې ما جیب په ځای باندې اسه کمیس کې غردولې دی ولاندې توي شوی نو که قیامت پر ورځ خدای ته پوښتنه کوي چې کوتاهی دې کړې وا او د مدرسې پیسې بیا بس جواب ورکو نن سبا موږ څه کوو خلکو نه قرضه والو